حدیث شریف. روژه کې نفل عبادت الله تعالی په فرض او عبادت سره قبلوي. حدیث شریف. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مازیګر لمونځ پرېښود نو یقینا د هغه عمل برباد شو. حدیث شریف. کله چې الله جل جلاله جهنم پیدا کړ بیا اسرافیل علیه السلام نه دی خندلی ربا مونږ ترې وژغورئ.